अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलगरो सलमान शाह او امید کوم چې تاسو په ټول روغ جوړ او خوشاله یې. ملګرو نننۍ ویډیو کې مې تاسو لا یو خوشخبری راوړې او هغه خوشخبری خاص کر د هغه ملګرو د پاره د هغه مسافرو د پاره ده کوم چې په یو ای کې یعنی دوبۍ کې دي، الین کې دي یا دغه سي د یو ای په بل خار کې پاتې کیږي. نو د هغه لپاره دا خوشخبری ده او خوشخبری دا ده چې اوس با په دوبۍ کې په پاکستانی ډرایوینګ لایسنس باندې ته گاډي چلولای شي. مطلب پاکستانیان با د یو ای په اریو خار کې په پاکستانی لایسنس باندې گاډي چلولای شي، یعنی پاکستانی لایسنس به هم په دوبۍ کې کار کوي، چلیږي به. دا 13 ورځ منسٹر اف سٹیټ فار کمیونیکیشن مراد سعید صاحب یو تقریب ته په خطاب کې دا وینا کړې و چې مونږ دا یو ټیم یو ای ته لیږو چې هغه با د هغې سره هلته کې یو معاهده کوي چې په هغې معاهدې کې به دا وي چې د پاکستانی لایسنس به په دوبۍ کې یا د یو ای په بل یو ښار کې کارآمد وي، یعنی هغه به هلته کې کار کوي او په هغې باندې به ته هلته ګاډۍ چلولی شي. نو ملګرو دا خو د کم هغه مسافر چې دي کم چې لاړ شي دوبۍ ته او د لایسنس لپاره د پیسو بیره تباهي کوي، ټایم یې بیل ضایع کیږي، بار بار ټرایانې ورکوي، بار بار فیل کیږي او ډېر یو مطلب یو ډېر د چا خبره زړه چاودونکې یو مرحله نه وځي نو بیا چېرته هغه ته د دوبۍ کې لایسنس میلاویږي. نو اوس زما په خیال دا یوه ډېره غټه خوشخبري ده د پاکستانیانو لپاره او خاص کر د هغه مسافرو لپاره کوم چې په یو ای کې دي او د لایسنس لپاره خپل تګودوی روانه کړې ده او خپل محنت کوي لګیا دي. نو د هغې لپاره ډېره غټه خوشخبري ده. امید کوم چې دا به زموږ د پاکستانیانو لپاره یو ډېر ښه اقدام چې کوم دی ثابت شي. د مراد سعید صاحب وینا وه چې دغسې یو بل ملک هم اوس ریسنټلی داسې کړي دي چې د یو ای سره معاهده کړې ده او اوس د هغه ملک چې کوم باشندگان دي، د هغه ملک چې کوم خلک دي، هغه د هغې ملک په لایسنس باندې په دوبۍ کې ګاډۍ چلولی شي. نو مراد سعید صاحب دا وویل چې اوس به انشاءالله پاکستانیان هم په دوبۍ کې د پاکستانی لایسنس په مدد سره ګاډۍ چلولی شي. نو ملګرو زه امید کوم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او دا خبره به هم ډېره زیاته خوښه شوې وي. نو الله دې وکړي چې همدغسې وشي څنګه چې مراد سعید ویلی دي. نو دا به زمونږ د مسافر وروڼو لپاره کوم چې په یو ای کې دي د هغې لپاره به ډېر یو فایدهمنه خبره شي. نو ډېره مننه، ډېره مهرباني. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ او چینل د سره لازمي سبسکرایب کړئ. سلمان شاه له ورکوي اجازت. د خپل ځان او چار چاپېره خلکو ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.